السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګډو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی. که تاسو تصویر وباسئ او په تصویر کې تاسو په مخ باندې داغونه راشي، په هغې باندې چاپونه راشي او هغه تصویر کې تاسو مخ ډیر زیات کلیر نه وي، نو په دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو په تصویر کې خپل مخ ډیر زیات صفا کولی شي او ډیر زیات زبردست جوړولی شي. په دې کې دلته تاسو ته یو آپشن شو کېږي، تاسو ته ښکاري سموت، د دې نه بغیر دلته سموتر. که تاسو په دې باندې کلک واخلئ او بیا خپله ګوته په خپل تصویر باندې دغه رقم چلوئ، د خپل تصویر کې چې کوم ځای هم تاسو غواړئ نو هغه تاسو ډیر زیات زبردست او ډیر زیات ښایسته جوړولی شي، ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. تاسو ته ښکاري څومره دا یو تصویر په دې اپلیکیشن کې خپل دی، د دې مخ ما څومره زبردست صفا او څومره ښایسته جوړ کړو، نو تاسو هم دغه شان په تصویر کې خپل مخ ډیر زیات زبردست جوړولی شي. که زه واپس دا مطلب د هغه مخکینی حالت ته بوځم نو تاسو ته ښکاري دا څومره بیکار او ډیر زیات بیکاره تصویر چې کوم دی نه واپس جوړ شو، نو تاسو هم په دې کې خپل تصویرونه ډیر زیات زبردست جوړولی شي. اوس دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي، په دې کې به تاسو بیا ایډیټینګ کوئ څنګه، بیا به یې سیو کوئ څنګه، دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. نو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو فرسټ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري، د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا په څو کې سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ، فرسټ اف آل بل تاسو ته دوه آپشن شو شي، یو کیمرا بل لایبرري. نو که تاسو په کیمرا باندې ډایرکټ تصویرونه ویستل غواړئ، تاسو د کیمرا نه ویستلی شئ. که تاسو د ګیلري نه راخلئ، په لایبرري باندې به کلک واخلئ، دلته به لاړ شي، خپل هغه تصویر به راواخلئ کوم تصویر چې تاسو صفا او کوم تصویر چې تاسو کلیر جوړول غواړئ. زه به سمپل دلته خپل یو تصویر سلیکټ کړم. ما خپل یو تصویر سلیکټ کړ، بیا به تاسو دا رقم د دې مخ په صفا جوړوئ څنګه. الریډي زما په تصویر کې په مخ باندې داغونه یا چاپونه شته دی، هم نه صرف زه تاسو ته طریقه ښیم. تاسو بس بیا څه وکړئ، په سموت باندې به کلک واخلئ. کله چې هم تاسو په سموت باندې کلک کوئ، بیا دلته که تاسو په سموت باندې کلک کوئ نو بیا به تصویر لږ لږ صفا کېږي. که تاسو په سموتر باندې کلک کوئ نو بیا به زیات صفا کېږي. نو زه به سمپل دلته په سموتر باندې کلک کوم، بیا د خپلو دواړو ګوتو په مدد سره تاسو خپل تصویر چې کوم دی هغه زوم کولی عام شي، تاسو ته ښکاري. او په مخ کې چې په کوم ځای کې هم تاسو چاپونه یا دغه شان داغونه راغلي وي، په هغه ځای باندې به خپله یوه ګوته وچلوئ نو هغه به ډیر زیات صفا او ډیر زیات زبردست جوړ شي. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې څومره زبردست دا جوړیږي او بالکل هموار. نو تاسو د دې اپلیکیشن په مدد سره خپل تصویر کې مخ چې کوم دی هغه ډیر زیات زبردست جوړولی شئ، یا خپل لاسونه دغه شان د باډۍ چې کوم ځای هم وي نو هغه پکې تاسو ډیر زیات زبردست جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري دغه رقم څومره زبردست تصویر د دې نه اوس جوړ شو او بالکل په یو کلک سره دا تاسو صفا کولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زبردست تصویر د دې نه جوړ شو. که دا زه اوس مخکینی حالت ته بوځم نو بیا په دې کې مخ دومره کلیر نه وي. تاسو ته زه ښیم واپس نو تاسو ته ښکاري په دې کې دلته لږ لږ داغونه شته دی، او که تاسو په دغه طریقه باندې خپل تصویر صفا کړئ نو مکمل به له دې نه بیا داغونه ورسره دغه چاپونه ختم شي. بیا به تاسو څه کوئ، څنګه لاندې دلته یو ټیک مارک نشان چې کوم دی هغه تاسو ته شو کېږي، په دې باندې به کلک واخلئ. بیا بره څه وکړئ، بل پر تیر نشان باندې به کلک واخلئ نو ستاسو تصویر به بالکل په یو کلک سره تاسو ته ښکاري سیو دا په ګیلري کې سیو شو. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په تصویر کې د خپل مخ نه داغونه یا دغه چاپونه ختم کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي، دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.